شفیق صاحب لکه څرنګه تاسو ته پته ده ما مکمل نام مورنا نام محمد ایوب خان ده جی سهیل میں کلمی نام ده زه د لکی مروت محله سید خیل خاص سره تعلق لرم ٹھیک د پروفیشن او د پیشې په لحاظ سره زه یو ټیچر یم او ډیره د خوشي خبره ده چې تاسو د ما کولیګ یو او مخته ریکارډینګ انجینیر کیمرا انجینیر د ما خوږ مایناز او قابل سټوډنټ شفقت صاحب ولاړ ده جی ډیر خوشاله ډیر مننه کوم د تاسو د FM 88 ټول عملي عمومي تور د تاسو دغه ملګرو په خصوصي توګه چې ماته موقع راکړله ډیر څه به سره وایو څه به تاسو ته وایو څه به زه درته وایم بالکل تاسو نه بهر وو ما نه بهر وو سهیل صاحب رادرومو یو څو سوالو طرف ته د موږ اولنی سوال دا ده چې تاسو د خپله شاعري کوم عمر چې شروع کړې ده دا خو تاسو پوهېږم چې دا ماشاءالله له ما نه ډېر لوستي او ډېر پړه ووایو چې شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کېږي صحیح لکه دا بایرن واله قول ده چې poets are born not made نو شاعر پیدایشي توري صحیح خو کله جلا مومي کله مطلب دا د ترقي مومي کله دا مطلب دا د قلم اخلي او لیکل شروع کوي صحیح دا یو وخت وي یوه لحظه وي یوه لمحه وي چې په ده باندې راشي بالکل زه لکه خپله د شپږم جومات سټوډنټ ولله په هغې زمانې چې د علي حیدر جوشي صاحب وال دا کیسه یو کوم کتابونه چوله دا به ما سټډي کول علاقایي طور باندې دلته مطلب دا دی د ولسي شاعري دور و لکه د دې علاقې نه تبسم صاحب عصمت الله اسپرلي خیل صاحب دیوانه صاحب سرکۍ کمال موږه لکی پلا افګار صاحب دغه شی فقیر ناور خیل دا د مروتو په ولسي ادب باندې وکه خواره واروله نو دا یو حقیقت ته چې په کوم ماحول چې اوسې کومه شاعري هر وي نو لاشعوري طور به تا باندې یو اثر وي نو ما چې کومه مطلب دا د شاعري اول شروع کوله شپږم جومات کې مې شروع کړې ده دا تر اوسه پورې لګیا یو کوو یې صحیح صحیح سهیل صاحب تاسو وویله چې ما شپږم جومات نه خپله شاعري شروع کړې ده او باقاعده لیکل به مو هم شروع کړي نو شپږم جومات چې کله تاسو خپله شاعري شروع کړې د هغې چیرې داسې اولنی شعر یا داسې اولنی غزل که تاسو ته یاد وي لکه سره ګلخان صاحب تاسو ته ما وویله چې هغه دور کیسټي دور و ولسي دور و صحیح نو یو شاعر دپاره دا یو فطرتي امر ده چې په کوم ماحول چې دی اوسي هغه ماحول مطابق به لیکل کوي نو ما هم مطلب دا دی د ولسي شاعري نه شروع واخیستله او یوه چربته ما اول لیکلې وه اولنی بند بیرته یاد شي نوره خو که په ذهن ډېر بوج واچوم یاد به نه سرته چې ګوره مین چې نه سه کښلو باندې ګوره مین چې نه سه کښلو باندې کښلي به داغ درکړي په ولو باندې دا کښلي نه دي ظالمان دي چې مشهور په کل جهان دي داسې شاعر داسې کلام چې تاسو هغې نه متاثر سوي یو یا تاسو ته زندګي چې ډېر خوند درکړی او هغې په وجې سره تاسو هم زړه غوښتل چې یو وخت راشي چې زه هم دغه مقام ته ورسېږم ډېر شاعران دي بیا کوم شاعر چې فطرتي و پیدایشي شاعر وي نو دومره درجه دا دی چې دی به مطلب دا دی د ښو شاعرانو سټډي کوي ښو شاعرانو انتخاب به کوي بیا په دغو ښو شاعرانو چې هغه یو چې سر ته وځي مقابلې ته میدان ته ډېر خلک روځي خو لکه مطلب دا د کامیابېږي یو تن په ځای نو دت صاحب څه مجذوب صاحب څه تبسم صاحب څه دا د موږ مشران دي لکه چېرته ما مطلب دا د په تیارو کې مشالونه کتاب چې یو غزل دی هغه یو شعر ده چې رڼایي او سباوون راته لار ښایي رڼایي او سباوون راته لار ښایي نوم د درد او مجذوب هم په سر او سترګو نو د خوښې شاعر
ما کلندر مومند ده ٹھیک کلندر مومند لکه مطلب دا ده په نظم چې او په غزل چې په قدم قدم مطلب دا ده ما رهنمایي کړې ده صحیح. و چې د سره ما لیده کاته نه دي سلی ٹھیک. خو دا دوه کتابونه یې د ول ما سټډي کړي ول بیا د افسانو کتاب گجرې مې سټډي کړ صحیح بیا مطلب دا د پټه خزانه فی المیزان دا مې سټډي کړ نو لکه بیل واسطه تور ما مطلب دا د کلندر مومند سټډي کړی ده ستایله مې ده صحیح. د خوښ شاعر مې ده بلکې لاشعوري طور او شعوري طور یې زه استاد ګڼم صحیح صحیح تاسو په خپل کوم قسم شاعري لکه د غزل شاعري د نظم شاعري تاسو کوم قسم شاعري په خپل پسند کوو او کړی مو ده لکه څنګه ما مخکې عرض وکړ چې شروع خو ما له ولسي شاعري نه اخیستې ده چاربته مې لیکلې وله بیا دغه شی نیمه کې دا سندرې دي لوبې دي نظمونه دي دا واړه شاعري ما کړې ده خو انتخاب د ما خوښې صنف چې کوم ده هغه غزل ده صحیح غزل ما ډېر خوښ وي اکثر شاعرانو ول چې کوم شعرونه ما ته یاد وي هغه غزل شعرونه دي شاید چې ما ته داسې غزل نه علاوه یې نظم شعرونه یاد وي نه به یې یاد صحیح. یو دوه شعرو بغیره نو غزل ما خوښې صنف ته خوښ مې ده ډېر خپله د غزل شاعري کوم بل وال غزل ما ته ډېر مزه ده صحیح سهیل صاحب غزل ذکر تاسو وکړو نو په موږ پروګرام چې موږ خواږه اورېدونکي چې دي د شاعرانو خبرې د شاعرانو حالات زندگی او د شاعرانو کلام اورېدل غواړي نو تاسو به په دغه وخت باندې خپل خواږه اورېدونکو ته خپل کلام نه څه شی پیښ کوو لکه تاسو شروع چې کوم شعرونه وویله دا موږ خوږ شاګرد ریکارډینګ انجینیر بالکل شفقت خان فرمایش وکړه بالکل هغه غزل نه مشهوري واخلو بالکل. او دا یوه خبره به زه سره زیاته کړم چې دلته اجمل بسر صاحب مشاعره کوله بالکل په هغه پروګرام چې دا غزل ما تیر کړی و پیش کړی مې و صحیح اورېدونکو ډېر لکه خوښ کړی و یقیني چې پټ په زړونو کې پېشمان یو خو نه ته غږ کیانه زه واجبه پټ په زړونو کې پېشمان یو خو نه ته غږ کیانه زه پېشمان څه چې پریشان یو خو نه ته غږ کیانه زه ډېر ښه شعر دی چې نه پښتو نه تېرېدی سو نه له یو بل صبرېدی سو واجبه نه پښتو نه تېرېدی سو نه له یو بل صبرېدی سو په دوه زړونو کې حیران یو خو نه ته غږ کیانه زه ډېر ښه شعر دی چې زه دې حسن ته پسخېږم ته مې مینه ته ژورېږې واجبه زه دې حسن ته پسخېږم ته مې مینه ته ژورېږې خو حیا باندې قربان یو خو نه ته غږ کیانه زه ډېر ښه زه دې حسن ته پسخېږم ته مې مینه ته ژورېږې خو حیا باندې قربان یو خو نه ته غږ کیانه زه ډېر ښه ګل سره مو خار ته هم د زړګي وینه دې ورکړې واجبه ګل سره مو خار ته هم د زړګي وینه دې ورکړې ډېر ښه لسر تیر په ګلستان یو ډېر ښه خو نه ته غږ کیانه زه یو ویل بیا مننه ګل سره مو خار ته هم د زړګي وینه دې ورکړې لسر تیر په ګلستان یو خو نه ته غږ کیانه زه ډېر ښه شعر دی چې چا په مړه نظر مړ کړي چا په مړه نظر مړ کړي چا په مړه خندا خپل کړي واجبه چا په مړه نظر مړ کړي چا په مړه خندا خپل کړي ګرانه موږ څومره ارزان یو ډېر خو نه ته غږ کیانه زه ډېر ښه چا په مړه خندا مړ کړي چا په مړه نظر خپل کړي ګرانه موږ څومره ارزان یو خو نه ته غږ کیانه زه ډېر ښه زه یې زړه ته ته یې خوله ته رسېدل غواړې رقیبه واجبه زه یې زړه ته ته یې خوله ته رسېدل غواړې رقیبه په یوه لاره روان یو واجبه خو نه ته غږ کیانه زه ډېر ښه شعر دی چې ستا په سترګو کې ډنډ اوښکې واجبه
ستا په سترګو کې ډنډ اوښکې او په سرو شونډو رپن دی واجب ستا په سترګو کې ډنډ اوښکې او په سرو شونډو رپن دی په مزاج پوی د باران یو خو له تږه خیانه زه ته سهیل له خدایه غواړې سهیل تا له خدایه غواړي